سلامونه او نیکې هیلې. د دریم درس ته ښه راغلاست. زموږ نننی درس د ABC اوازونه زده کول دي، یعنې د الفابet اوازونه چې په پښتو کې یا په فارسي کې کوم اوازونه ویستل کیږي هغه زده کول دي. درې قسم آواز لري A. یو چې د الف، یو چې د الف مد او یو چې د الف یا. دا درې قسم آواز ویستی شي. اوس الف ایج ساده الف، الف مد بار دلته لږ ډبل کیږي. الفیا کې میل ګورې الف او یا یو ځای کیږي دلته د ا په اواز کې. نو درې قسمه اواز الف ا لري. ا درې قسمه اواز لري: الف، الف مد، الف او یا. دا خپل ځای کاتو باندې خپل اواز معلوموي. دوهم بی چې د بی آواز لري. مثال په طور بوک، سی چې بعض ځای کې د سین و بعض ځای کې د کاف آواز لري. دا سی چې ده هغه وخت کې د سین آواز باسي کله چې مخې ته یې ای آی یا وای. دا درې واره الفابet چې د سی مخې ته راغلل د هغې آواز سین کیږي. هغې درې واړو نه بغیر د دې آواز کاف ده. مثال به درته درکو په دې کې سایکل. د دواړو مثال په یو کې راځي. وګوره دلته سی چې دی د سین آواز باسي او دلته چې سی دی د کاف. سایکل ولې چې د ده مخې ته ال راغلی خو دې درې واړو کې ال نشته، خو دلته چې هغه وای راغلی د دې آواز سین ته اړولی. نو کله چې ای آی وای ورته راشي دا سین دی، هغې نه بغیر د دې آواز کاف دی. ډي آواز د ډال دی، خو کله چې مخې ته یې جی راشي و یا جی راشي دا ساکن کیږي، یعنی ډي ساکن کیږي. فرض مثال adjective. ګوره دلته ډي شته خو ساکن شو ولې مخې ته یې جی راغلی. کله چې جی او جی ورته راشي ډي ساکن کیږي. دا د جی مثال و adjective. نالج. ګوره د نالج کې هم جی او ډي یو ځای بیا راغلی، خو جی چې د ډي نه پسته راشي ډي څنګه کیږي؟ ډي ساکن کیږي. ای هم د ی آواز لري هم د الف ی آواز لري. اوس دې دواړو کې به هم درته مثال درکم. ګوره د الف ی من صحیح شو، او د ی کې می. ګوره کله چې می یې راغی ام ای می، خو ان چې ورته راغی من هن. مثالونه دي کوم ځای کې ای خپل آواز د الف یې غوندې باسي او کوم ځای کې چې دی د ی. اف د ف آواز باسي. فیٹ
father. نو اف اواز چې ده د ف اواز سره تړاو لري. جی چې ده جی دوه اوازه لري، یو یې ګاپ او بل هم جیم. جی هغه وخت کې جیم کیږي چې کله مخې ته ای راشي د ډیر ځایونو کې. ای چې کله مخې ته راشي د دې اواز ته اړي جیم ته اړي، هغې نه بغیر د اصلي اواز ګاف ده. ورسره کله چې د جی مخې ته جی نه پس ته ام یا ان راشي دا جی څنګه کیږي؟ سایلنٹ کیږي. د جی اواز سایلنٹ کیږي کله چې مخې ته ام راشي و یا ان راشي. لکه فورن ګوره ان مخې ته راغی جی ساکن شو. اوس د دې جی مو ګاپ مثال گیم، ګوره ګاپ شو جم، چی شو جیم شو. او بعضی اوقات کې ای او وای. نو کله چې جی مخې ته ای او وای راشي دا جیم کیږي، هغې نه بغیر د دې ګاف ده. او د جی نه بسته ام یا ان راشي نو جی ساکن کیږي. لکه فورن د ګاپ مثال گیم، د جیم مثال جم. اچ د هی و یا هی گردک آواز لري، مثال هن، هند. دغه دی دو مثال چې هی او هی گردک ته راځي. خو کله چې د اچ نه پسته او راشي نو اچ ساکن کیږي. کله چې او د اچ نه پسته راشي ساکن کیږي. لکه honest، اوم. اچ نه پسته چې او راشي هغه ساکن ده. او بعض ځایونو کې کله چې اچ نه مخکې ډبلیو راشي اچ ساکن کیږي. مثال په طور واټ، ویر، وای، هر ځای کې اچ ساکن ده. آی چې ده دوه آواز هم لري، یوې چې ده د ی آواز ده او بلې د ساده ی یا کوچنی ی په نامه چې په انګلیسي کې ورته کوچنی ی دې لپاره وایي. مثال سیټ، دا ی نه کش کیږي، صرف په نوم دلته منځ کې دی بس، خو خپله دا ماین مای ی اواز خپله لري دلته. خو دې ځای کې دا خپل هغه د انګلیسي په حساب کې کوچنی ی چې اواز نه لري یا ډېر نه اوږدېږي هغه ی اواز هم دا لري او د ساده ی اواز هم آی لري. جې چې دی د جیم اواز لري. مثال جگ، جمپ. جې څنګه ده د جیم اواز لري. کې چې د کاف آواز لري. کې چې ده د کاف آواز لري، خو چې کله مخې ته ان راشي نو کې ساکن کیږي. فرض مثال نو، کې ساکن ده. نی، کې ساکن شو. نو کله چې د کې مخې ته ان راشي کې ساکن کیږي. ال چې د لام آواز لري. ال چې د لام آواز لري، د لام ده، لکه لاست.
ام د میم आवाज لري. ام د میم आवाज لري. مثال په تور mouth, mom. نو ام आवाज څه شو؟ میم شو. نو اوس به راځئ یو چکر بیا تکرارو چې ستاسو زده شوی دي که نه. ا چې د الف مات او الفیې आवाज لري. بی چې د ب आवाज لري خو کله چې مخې ته د دې مخې نه ام راشي او پس ته بی راشي نو بی ساکن کیږي. سی आवाज د کاف لري خو کله چې ای آی یا وای د سی نه پس ته راشي د سین आवाज لري. ډي د ډال आवाज لري خو کله چې مخې ته جې یا جی راشي ډي ساکن کیږي. ای د ی او الفیې आवाज لري. اف د ف आवाज لري. جی د ګاپ او د جیم आवाज لري خو کله مخې ته چې ام یا ان راشي جی ساکن کیږي. اچ د ه ګردک یا د ه आवाज لري خو مخې ته چې کله او راشي یا د اچ نه مخکې ډبلیو راشي نو اچ ساکن کیږي. آی د ی او د ی ساده आवाज لري. جے د جیم आवाज لري. کې د کاف आवाज لري خو چې مخې ته ان راشي نو کې ساکن کیږي. ال د لام आवाज لري. ام د میم आवाज لري. نو نننی درس به همدومره زده کو. انشاءالله بله ویډیو کې نو د نه پسه به نور حروفونو آوازونه به هم مونږ سره زده کو.